د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوې افغاني ماشومې جنسي تیری شوی دی. په افغاني ماشومې جنسي تیری څنګه او چیرته ترسره شوی، روغتیایي حالات یې څنګه دی، دغه کس پولیسو نیولی او کنه، د دغه افغاني ماشومې مور او پلار څه وایي، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پای وګورئ چې پوره معلومات ترلاسه کړئ. که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ناپېژانده کس په یوې افغاني ماشومې جنسي تیری کړی دی. دغه پیښه د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه په اسلام آباد کې په شهزاده ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. سیمه ییزو سرچینو ویلي دي چې یوه افغانه ماشومه په داسې حال کې چې د خپل کور مخ ته په لوبو بوخته وه، د یو کس لخوا تښتول شوي او وروسته بیا جنسي تیری پرې شوی. د ماشومې د کورنۍ د شکایت نه وروسته پولیسو د دغه تورن کس په خلاف مقدمه درج کړې ده، خو تر اوسه پورې د هغې په نیولو باندې نه دي بریالي شوي. یا د افغانه ماشومه 8 کاله عمر لري او په افغانستان کې د جلال آباد اصلي اوسیدونکې ده. د پلازمینې اسلام آباد روغتیایي چارواکو پر دغه نجلۍ د جنسي تیري پخلی کړی دی. د ځایي اوسیدونکو پر وینا دغه افغانه کورنۍ څه موده وړاندې په اسلام آباد کې په شهزاده ښارګوټي کې ځای پر ځای شوې وه. د اسلام آباد پولیسو د دې پیښې په تړاو 3 شکمن کسان نیولي دي چې ترې پوښتنې روانې دي. یاد دې وي چې دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې افغان کډوال له ګڼو پیښو سره مخامخ دي او په دغه هیواد کې د افغان وګړو د ځورولې او ربړونې او زنداني کېدو راپورونه ورکول کیږي. قدرمنو لیدونکو، دا و یو دردونکی خبر چې دلته مو له تاسو سره شریک کړ. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.